اوس د هغې خلکو دپاره لږې خبرې کومه چې هغه عیدګاه ته چې کوم ځایونو کې عیدګاه ته تللی کېږي، جومات ته تللی کېږي او دی په ټایم باندې مانځله رانغې او دی چې راغی نو د ده نه زاید تکبیرات ویلی شوي وو. امام سوره فاتحه شروع کړې وه، دا 3 تکبیرات د ده نه شوي، دی به اوس څه کوي؟ نو چې کله یو مقتدي راغی او امام د ده نه دغه زاید تکبیرات ویلي وو، هغه سوره فاتحه شروع کړې وه یا یو سورت یې شروع کړی وو، نو دغه مقتدي به الله اکبر وکړي، یعنی تکبیر تحریمه به وکړي او د دې نه وروسته به زاید تکبیرات چې کوم 3 دي دا به هم وکړي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، دا 3 تکبیرات به هم وکړي او د دې نه پس به د امام سره شریک شي په مانځه کې. خو که چېرته امام د ده نه رکوع له تللی و او دی راغی مانځله، د اختر مانځله، ځکه بعضې خلک لیدلي دي چې هغې نه رکات وشي یا ترې زاید تکبیرات شوي، هغه بیا څه فکر نه ورځي نو په مانځه کې نه شریکېږي بلکې واپس ځي کور ته. نو دی راغی او امام په رکوع کې و، نو دی به اوس څه کوي؟ نو که چېرته ده ته دا یقین و چې زه دا 3 زاید تکبیرونه په ولاړه ویلی شم او امام په رکوع کې لاندې کولی شم، نو زر زر به دا 3 تکبیرات په ولاړه وکړي او بیا به د امام سره په رکوع کې شریک شي. خو که چېرته د ده یقین دا و چې زه کو دا زاید تکبیرات وام نو امام به رانه د رکوع نه راپاڅېدلی وي، نو بیا د تکبیر تحریمه وکړي او د امام سره د په رکوع کې شریک شي. خو د رکوع د تسبیحاتو په ځای باندې دي دا تکبیرات ووایي، یعنی سبحان ربی العظیم په ځای باندې 3 فیری په رکوع کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر ووایي، ځکه تسبیحات سنت دي او دا تکبیرات واجب دي. نو پکار دا ده چې سنت کو پرېښودی شو خو چې واجب وشي، خو په رکوع کې به غوږونو ته نه لاس کوي، صرف دا تکبیرات ووایي او دا تکبیرات وی چې امام د یو ځل وي 2 ځلې وي او امام د رکوع نه پورته شو، نو کوم تکبیرات چې پاتې شو هغه درته معاف دي او چې کوم وشو دقه پوره دي. ټیک شو؟ خو که چېرته یو مقتدي راغی او د هغه نه یو رکات شی ورو نو اوس په دې څه کوي؟ د امام سره په 2 رکات کې شریک شو، نو دی به داسې وکړي چې کله امام سلام وګرځو دی به پاسي د خپل 2 رکات پوره کولو دپاره سوره فاتحه به ووایي، په سوره فاتحې پسې به بل یو سورت ووایي او د هغې نه وروستو به 3 تکبیرات وکړي. ټیک شو که نه؟ یعنی مطلب دا دی چې دی به د خپل 2 رکات داسې راګرځوي لکه څرنګې چې د امام سره 2 رکات و، دا خپل دا کم د دنه چې کم رکات شوی دی دی به داسې دا راګرځوي چې څنګه د امام سره 2 رکات وو، یعنی دا تکبیرات په دی د سورې فاتحې او د سورت ویلو نه وروستو وي چې کله دی ځان له کم رکات راګرځوي. ټیک شو که نه؟ او که چېرته یو مقتدي راغی او امام په قاعده باندې ناست و نو د هغه سره دی په مونځ کې شریک شي او پاتې سي 2 رکاتونه مونځ د دقه شانتې وکړي څنګه چې د امام سره کول، یعنی چې څنګه راپاڅېدو نو 3 تکبیرات په وکړي، د هغې نه وروستو به سورې فاتحه ووایي او داسې دا 1 رکات په وکړي، 2 رکات له چې راپاڅېدو بیا به سورې فاتحه ووایي، ورسره سورت په ضم کې او د هغې نه وروستو به 3 تکبیرات ووایي. نو دغه اسانه طریقه ده د مونځو چې کوم